الحمد لله وكفى. دا زبیر علیزی صاحب با یو میسیج مواری دلی تاسی اور دا میسیج وابری بعد دا میسیج نا بیا انشاءاللہ دا وضاحت وابری. पानी साहब के बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कुछ 12 रवायतों के साथ इख्तिलाफ किया, इसके ऊपर ज़ईफ करा दिया उन्होंने, लेकिन बाद में रुजू किया नहीं किया है। वो मरते मरते भी शेख अलबानी की जो है ना इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की सही बुखारी उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ करा देंगे मरते मरते। چې زبیر علیزی صاحب د علامه البانی صاحب دا بیانوي چې صحیح بخاری ته د څه ویلي دي تقریبا پای کې 10 داسې روایت دي چې ضعیفه دي او داسې روایت د صحیح مسلم په متعلق سره. حالانکه دا زما سره یو کتاب دی درس بخاری ډېر بهترین کتاب په دې باندې لیکل شوی دی د امام بخاری رحمت الله علیه هغه خصوصیات او د روایات پاغه باندې د امت مسلمه اتفاق او داغه ټول ذکر کړی دی. تاکہ اولارے خصوصیت ادا کری دی سب سے بڑا امتیاز اس کا یہ ہے کہ اس کی حدیث کی صحت پر امت کا اجماع ہے. دا ټول د اولنی خبره دا ده چې د صحیح بخاری د ټول څخه یو بهترین امتیاز دا دی چې د دې په حدیثو باندې په صحت باندې د امت اجماع ده. حالانکه دا هغه غیر مقلدین دي چې کله احناف ته مخامخ وي تاسې حدیث نه منئ موږ حق موږ بخاري داسې منو موږ بخاري داسې منو ټول ورته بخاري داسې دوری کوي. حقیقت دا دی چې د بخاري امام بخاري چې کوم بخاري لیکلی ده او کوم صحیح کتاب چې لیکلی دی پای کې چې کوم حدیث راجمع کوي پای کې 10 روایات البانی سے پختلا تصویر دی ضعیف ویلی دی اور دارے سے صحیح مسلم پا حوالہ سرا انشاءاللہ زبیر علیزی سے مسجن کا سواری آدھے رتا سختل لگے وضاحت ہوئی سی. نورداد درسی بخاری کی کتاب کی دا ذکر کی چی دطول زخا اولانای غط امتیاز دبی دادی چی دبی پا حدیث دادی تصیحت دادی دو امت اجماع دا لہذا یہ بات مشہور ہے دا خبر ہم مشہور دا چې اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاری صحیح د کتابونو څخه وروسته د کتاب الله دا د قرآن نه بعد چې کومه رتبه ده د صحیح بخاری ده. او د صحیح بخاری په متعلق سره علما کرامو څومره شروحات لیکلي دي او څومره تعداد دغه جمع کړي دي خو لیکن بیا هم د دې خلکو د زبان نه محفوظه به نه وي. لکه غیر مقلدین خپل الحمدلله درته اقرار کوي چې البانی صاحب امام البانی چې غیر مقلدین خپل ورته وایي امام وایي هغه د دوی د امام د خدای زنده الفاظ راوتو چې د بخاری کې 10 حدیثه او 12 حدیث داسې دي چې هغه بالکل صحیح ضعیف دي. اوس که احناف وایي قبل وایي نو بیا خو صحیح نه بیا ځکه دوی وایي چې یاره دا په موږ پسې پورې کنډې کوي حالانکه دا د دوی د خپل خبره ده. اور بلا کبھی کی خوشحالی خبر ادا کہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب ابجد العلوم میں امام بخاری کو شافعی المسلک لکھا. ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ اکثر اختلافی مسائل میں انہوں نے امام شافعی رحمۃ کی تقلید کی. حافظ ابن قیم کہتے ہیں اعلام المواقعین میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حنبلی تھے. الحمدللہ کبھی کی دا خبر ثابت سوا چې د یو مقلد د کتاب کی د احنافو په کتاب کی په صحیح بخاری یو چا هم نه جهه وکړه نو هغه د یو حدیث ته ضعیف وویلې خو لیکن د غیر مقلدین د خپلې د 10 روایت په بخاری کې هغه دی چې هغه د څو ته وایي ضعیف ورته وایي او دوی چې کله دا وایي چې اصح الکتب بعد کتاب د صحیح بخاری نو هغه دا وایي بې ځای ده دا به صرف په نامه باندې داسې دغه دی.